د روداتو ولسوالۍ د حصارشهي قریې مشرانو د سیمې اوږدمهاله ستونزو ته د پای ټکی کېښود. د سیمې مشرانو حاجي بهاوالله بها، صلاح الدین زړګي، ملک اجمل، ملا جان محمد، نبي ګل او قدرت الله د ځوانانو په همکارۍ او اشر سره 2 کیلومتره نری لار چې دواړه غاړو ته یې سلګونه کورونه او کلي میشتو پر لوی سړک بدله کړه. که یو طرف ته په دې سره د ټولو ځایي اوسېدونکو د تګ راتګ او د توکو د انتقال ستونزې حلیږي، خو له بله پلوه پر دغه لار د غځېدلو کورونو او ځمکو ارزښت هم لوړ کیدای شي. او په دویم قدم کې د کوز بازار نه را په دې خوا تر د می باندې او همداشان د څلور لارو د دې نه پسې په وره خوا تېرېږو د خول مکخوړ ته رسو. په دغه ساحه کې چې څومره ګڼ کلي دي او څومره ولس پروت دی، دوی د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو. د دې سیمې ډېر تکړه مشران او ځوانان ټول په یوه خلو شو او د دې ستونزو د حل لپاره یو پریکړه وکړه چې د دې پریکړې نه د کلو خلکو تود هرکلی وکړه او دلته یو ولسي اشر راووته چې په پایله کې د دې لوی لارې د پراخوالي لپاره هڅې پیل شولې چې د نیکه مرغه دا هڅې کامیابې شوې او دغه مشران کور په کور کلي په کلي وګرځېدل. هغه ځمکې چې دغه لاره کې زیانمنېږي دې ته ورغلل او دې ته خبرې وکړلې، د لارې د اهمیت او ارزښت په اړه وغږېدل او هغوی دې ته قانع کړل چې دغه لاره تاسې وینئ چې د دې د پراخوالي په برخه کې ټولو کلیوالو خلکو ونډه واخیسته. نو په همدې موضوع را سره قدرمن حاجي صاحب زړګی حاجي صاحب را سره ولاړ دی. د حاجي صاحب نه به پوښتنه وکړو چې څنګه انګېزه تاسو ته پیدا شوله تر څو دغې لویې ستونزې ته د پای ټکی کېدی. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې لومړی تاسو د سمون تلویزیون چینل کارکوونکو ته ښه راغلاست، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. دا چې موږ د دې خپل کلي او د دې خپل ولس دپاره دا سړک شروع کړی دی او کارم شروع کړی، دا موږ په خپلو مټو او د دغې ځوانانو په همکارۍ باندې شروع کړی دی. نه د کومې خوا نه موږ سره کومک شوی، نه موږ سره چا دغه کړی. موږ خپله هڅېدلي د خپلو کورونو دپاره یو سړک جوړول موږ ته لازمي او ضروري خبره وه. او مشکلات او ستونزې موږ درلودلې چې موږ د مریض او د هر د ژوند هر مشکل سره مخامخ و، لاس و ګریوان وو. دا چې زموږ په دې وطن کې زراعت ډېر کم دی، ځمکې کمې دي، بیا هم دې خلکو ډېره قرباني کړې ده چې موږ ته دا خپله ځمکه راکړي او موږ پکې سړک تېر کړو. ته تاسو ګورئ چې زموږ اوس فلحال کار روان دی، خو دا زموږ خپله د کلي د خپله مرسته ده، د خپلو ځوانانو په همکارۍ باندې موږ شروع کړې ده. او موږ د دې کوز بازار د ډوبۍ چیني نه دا سړک شروع کړی په خیر سره تر 4 لارو سره پورې د کاسۍ د چغري سره یې نښلو. هلته بیا لوی سړک چې د کوټ دی د هغې سره نښلېږي. بیا داسې کوز وځو د میا باندې په دې پلو سر باندې مخکته وځو چې لاندې په اخلمک کې د ودانۍ سره موږ دا سړک نښلو چې د ټولو خلکو ځمکې ارزښتمندې او مشکلات یې حل شي. د دې دپاره ستاسو نه ډېره مننه کوو او د خپل کلي د ځوانانو نه ډېره مننه. او الله پاک دې په ځوانۍ کې برکت واچوي. موږ سره په دې خپلې ځوانۍ دې د خپله همکاري کړې ده او انشاءالله دا سړک به موږ ته خیره سره خپل حد ته رسو چې کومه وعده او هوډ هم کړې دي. یقینا چې دغه لارې په ډیرو ولایتونو ولسوالیو کې دا غټه ستونزه او د کلي ولس خلک دې ته په تمه چې کومه موسسه راشي یا حکومت موږ ته اقدام وکړي او زموږ دغه ستونزې حل کړي. نو دوی ډېره یو نوې لاره او طرحه راایستلې بغیر د دې نه چې موږ سره څوک مرسته وکړي. که چېرته موږ او تاسې په اتفاق شو لکه څنګه چې دا مشران نن په اتفاق شوي دي او ډېرې لویې ستونزې هوارې کړلې ستاسې په مخ باندې، نو دا یو ښه پیغام دا لري چې کوم ولسوالۍ کمې کاري چې دا رنګه ستونزې پکې، نو حاجي صاحب به معلومات ورکړي چې دا کومه سې طرحه تاسو ایجاد کړه تر څو ټول ولس او کلی په اتفاق شو او دې ته یې زړه کېښوده چې ډېر کم تاوان په ځان ومني، خو په مقابل کې هغه ارزښت چې پخوا ځمکې نه درلوده اوس یې لري، هغه ارزښت چې کور پخوا نه درلوده اوس یې لري. نو حاجي صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو او لږ معلومات د دغې طرحې په اړه لیدونکو ته ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه تاسو ټول چې راغلي یاست او زموږ پروګرام مو ولیده. نو موږ خو دغه پروګرام اول ځل د ځمکو مالکینو سره خبرې وکړلې، دا چا چې په دې لارو باندې ځمکې دي. اول هم دوی سره معلومات ولیدل، هغوی نه تقریبا 1 متر او 80 چا نه دا ځمکه وقف خط واخیسته. بیا دغه ځمکه موږ د کوز بازار دروازې نه دا د میا باندې کلي پورې سړک دی، تقریبا دا 1.5 کیلومتر برابرېږي، څه کم یو. او بل سړک زموږ دا سړک دا دغه نقشه ده، دغه د کوز بازار دغه نه نقشه راوړو شروع کېږي د میا باندې کلي پورې. او دغه بل سړک چې دا د میا باندې شاولي کلا پورې دی، او دغه سړک د میا باندې نه حاجي امان کلي پورې دی، او دغه سړک د میا باندې نه د ملک معدومر دغه پورې لاندې ودانۍ ته دی. نو دا موږ د میا باندې شورا دا فیصله وکړه په خپل منځ کې، شورا راغونډه شو، هغې دپاره مې یو دغه جوړ کړه چې موږ او تاسو باید د سړک تېر کړو شخصي لګښت باندې. نو دغه مصارف موږ په شخصي لګښت شروع کړي دي. مطلب هر څوک موږ سره کېدای شي ځمکو والا موږ سره کومک کړي د ځمکې په رابطه باندې، او موږ سره به چا نغدي کومک د ټکټر د سات کومک به هم کړي. د تیږې وعده سره هم خلک تیږه د سړک کې موږ تیږه واچوو. دغه زموږ څلور سړک دي، مطلب یو نه دی، څلور سړکه موږ د میا باندې شورا فیصله کړې، څلور سړکه به تېروو. دا زموږ یو نوښت دی د خلکو دپاره. موږ د میا باندې شورا دغه نوښت وکړو، انشاءالله سړک باندې زموږ ټول کلیوال خوشحاله دي، او الله دې د ځمکو والا سره ښه وکړي چې دغه ابتکار یې وکړه، او دغه ابتکار د منلو وړ دی، او موږ په دې کار باندې ډېر زیات خوشحاله یو. امیر صاحب دغه ځمکه چې تاسو ته ډېر ارزښت لري، دې به خامخا څه غله دانه کوله، نو تاسې د دې ټول ولس لپاره وقف کړله او د لوی لارې دپاره دې دا قرباني ورکړه. په دغه کار باندې څومره خوشحاله یې؟ په دې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو. دا زموږ مشر استاد حاجي صاحب محمد ګل استاد ما ته اجازه وکړه د لارې ممانعت مه کوئ او لار ورکړئ خلکو ته چې خلکو ته اسانتیا میلاو شي، او ډېر په اخلاص مله ورکړي او په خوشحالۍ مله ورکړي. غوښتنې مو څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. کور مودان چې راغلی او زموږ غږ ته مې انعکاس ورکړ. د هیواد په داخل او خارج کې کوم سرمایه‌دارونه چې زموږ دي په هغې باندې موږ ستاسو د میک د لارې غږ کوو چې راشئ موږ سره په دغه کې همکاري وکړئ. زموږ دغه سړک چې دی دواړو خواو ته سنګکاري غواړي. د لارو په اوږدو کې یو 4 پلچکه موږ لرو. د پلچک د جوړولو دپاره چون چې موږ ولس کې غریب خلک پراته دي، مطلب موږ نشو کولی چې دغه پلچکونه جوړ کړو. نو هغه تاجرانو او سرمایه‌دارو خلکو باندې غږ دا دی چې راشئ او موږ سره د پلچکونو په جوړولو کې همکاري وکړئ. د لارې په اوږدو کې موږ سنګکارۍ ته ضرورت لرو، نو چې د هر چا څه وس کېږي را دې شي تیږه راوړئ موږ سره، موږ به انشاءالله چې په ځای مصرف کوو دا لاره به ډېر په ښه شکل او ښه کیفیت باندې جوړه کړو. موږ به کوشش کوو چې دا پروګرام د نورو خلکو او د نورو ولسونو سره هم شریک کړو. زموږ همدې په دې روداتو کې داسې کلي شته چې ډېرو ستونزو سره مخ دي. دلته خلک بزګران دي، خپل هغه توکي غلجات چې هغه په پټیو کې کېږي نو کور ته یې ښه په اسانه طریقه نشي راوړلی. وکړي دا پټو والا به 1.5 متر ځمکه د لاسه ورکړي، خو په مقابل کې به دې ډېر څه لاسته راوړي. د ځمکې ارزښت یو په 2 کېږي، خلکو ته سهولت برابرېږي. او زمونږ مشرانو دا متل کړی دی، وایي جومات وران که و لاره جوړه که. د دې اجر چې څومره الله تعالی سره دی هغه بیخي بې حسابه دی. زه په ټولو باندې غږ کوم چې د حاجي صاحب په دغه پل باندې او په دغه طرحه باندې کار وکړي. ځمکې خیر دی په دې 1.5 متر نه کمیږي. موږ ته نیکونو ډېر څه پرېښي، موږ سره اوس زموږ نیکونه او مشران نشته. راځئ د هغې په نوم موږ دغه خپله ځمکه خیرات ورکړو. ډېره زیاته